نبوي سیرت. په دې خپرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. محترم ورونو، موږ د خیبر د غزا هغه واقعات بیانول چې د خیبر دوهمه حصه چې کتیبه ورته ویل کېده په صلح تسلیم سو او يهودو خپل قلاوي خلاص کړې، اسلحه یې تسلیم کړې، سره او سپین زر یې تسلیم کړه او ځانونه یې د فرار کېدو د پاره تیارول. کوم شیان چې مسلمانانو په دغه قلاو کې په غنیمت واخیسته هغه زر نیزه، 400 توري، 500 لیندۍ او ټول هغه غشي چې موجود و. دا بیل سرو او سپینو زرو او 40 زره د خرما یا کجور درختي. دا ټول شیان یوازې د کتیبه څخه و. دا بیل هغه شیانو څخه و چې مسلمانانو په نطاق او شک کې اخیستی و. دغه مالو ته فکر وکړه چې مسلمانانو ته په خیبر کې ورسېده. پر دې ټول سربېره چې د خیبر په قلاو کې مسلمانانو ته پلاس ورغله، یو هم د تورات ډېرې پخوانۍ نسخې وې، مګر يهود ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم، دا زموږ مقدس کتابونه دي، دا بیرته موږ ته راکړه. که څه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وسه پوره و چې دغه کتابونه سری کې یا یې وسوځي، ځکه دغه کتابونه تر صلح د مخه د خیبر په اولو قلاو کې په لاس ورغلي و. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم مهربانه او بخښونکی و او مسلمانان د اقلیاتو سره نرمه او پسته گزاره کوي. نو یې دغه کتابونه بیرته و دوی ته ورکړه. بیا نو يهودو مشوره سره وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم، تاسو ته د خیبر مځکه او زراعت داسې نه دي در معلوم لکه موږ ته، او په دغه کشتو هم تاسو داسې نه پوهیږئ لکه موږ. ورونو، په خیبر کې دونه کشتونه او باغونه و چې په ټوله جزیره العرب کې مثل نو. یوازې په کتیبه کې بیل شق او نطاط څخه د خرما 40 زره درختي وي. نو ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم، کچیر استا خوشوي او موږ د بزګرانو پر قسم په خیبر کې پرېږدي، ځکه اوس يهود په خیبر کې د هیڅ شي مالکان نه دي. نو ویل فقط د نوکرانو او خدمتګارانو په شکل غواړو چې پاتې سو. د اجره او مزدوري په مقابل کې به دغه باغونه روزو او موږ تر تاسو شپه پوهیږو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم موافقه ورسره وکړه چې يهود دي په خیبر کې د مسلمانانو په کورو کې فقط نوکران پاتې سي. کورونه، ځکه او باغونه ټول د مسلمانانو دي او دوی د مسلمانانو نوکران دي. کارونه به کوي او د دوی مزدوري د خیبر نیم حاصلات دي. هر کال به د خیبر د حاصلاتو څخه په سلو کې 50 خپل مزدوري اخلي، لکه زموږ په وطن کې کشتګران. او دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی پریښول، د هغه اساسي علت دا و چې مسلمانانو د خیبر د روزنې د پاره مریان او نوکران نه درلود او په خپل مسلمانان په جهاد مشغوله و. نو کزان د خیبر د زراعت په روزلو مشغوله کې جهاد پاتې کیږي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته اجازه ورکړه چې په دغه کورو کې و اوسېږي. کورونه د دوی ملک نه دي، کورونه اصلا د مسلمانانو دي، خو چاره نه و، دوی هم باید په یو ځای کې اوسېدلی وای. نو ځکه و دوی ته اجازه وسوه چې په دغه کورو کې و اوسېږي او د خیبر د زراعت مسؤلیت پر غاړه واخلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې يهود پرېږدي، خپل کارونه دي کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د يهودو پاچا کنانه او د هغه ورور ربيع راوغوښته چې د دوی سره د بني نظیر خزانه ورسره و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې خزانه پوښتنه ځنې وکړه. کنانه انکار وکړي چې نه په هغه خبر یم او نه ځای را معلوم دی. خو د يهودو څخه یو بل نفر چې دغه کنانه د اکازوی و ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی چې ما به کنانه لیدی چې هر سهار به پر دغه خرابه ګرځېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وکنانه تویل، کمی خزانه ستا سره پیدا کړو ودی وجنم
کنانه ویل هو. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دغه خرابه وکړي. خرابه وکیندل شو او د هغه ځای څخه هغه د دوی د خزانه یو څه مال راوېستل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نور پاته مال پوښتنه ځنی وکړه. کنانه بیا هم نه غواړي چې هغه مال ورتسلیم کړي. نو یې کنانه د زبیر رضی الله تعالی عنہ په لاس ورکړي چې عذاب ورکړي ترڅو چې هغه پاته مال راوړي. خو کنانه د پاته مال اقرار نه کاوه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ امر کوي چې وی وژني. اصلا اتفاق داسې وو کچیر د يهودو سره پټ شوی مال چې سره او سپین زر دی پیدا سو ټول يهود وژل کیږي. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې کنانه او د دورور ربيع ووژل ځکه دوی دوه دغه خیانت کړی او نور يهود یې پریښول. پر دغه سربېره بیا هم يهودو نور زر پټ کړی و ځکه مال او پیسې د يهودو د زړه ټوټه ده او بیا په ورسته کې په هغه مالو تجارت کاوه. خو مسلمانانو په دغه وخت کې نکړه ځنی پیدا. اوس نو د خیبر جنگ خلاص او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر پر شاوخوا خیمه درولې دي چې د يهودو څخه یو شته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله چې نوم یې زینب بنت الحارث وو او د سلام ابن مشکم شذو هغه چې د صعب ابن زبیر په قلا کې ووجل شو. او دغه زینب د مرحب پهلوان وريره و. دغه شذ راغله ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم تا کولای سوای چې د هغه عهد او اتفاق په اساس چې کسره یا سپین زر پیدا سو بیا نو ټول يهود وژل کیږي. موږ ټول يهود ووژنه. تا کولای سوای چې موږ ټول يهود ووژنه ځکه موږ خیانت کړی وو خو تا موږ ته عفو وکړه. نو ما تا ته یو ملمستیا جوړه کړې ده چې دا د هغه شکر دی چې تا موږ نه ووژنو. نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خواړه راوړه چې هغه کباب سوی پسو او په زهرو لړل سوی وو. د مخه پښتنه کړې و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کومې غوښې خوښې دي. په جواب کې ورته ویل سوی و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوږې غوښې خوښې دي چې موږ وزر ورته وایو. نو دغه پسه په وزر کې ډېر زهر اچولی و. دغه په زهرو لړل سوی پسه ورته راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام کښېنستل چې دغه پسه وخوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو غوله واخیسته په خوله کې کښېښول چې وی خوري. صحابه کرامو هم په خورلو شروع وکړه. اول نفر چې غوله یې تیر کړه هغه بشر ابن البراء ابن معرور رضی الله تعالی عنہ. هغه دغه غوله تیر کړه مګر د نورو اصحاب کرامو هغه اوله غوله چې په خوله کې و جوړلې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژغ پر وکړي. خړل بس کی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه غوله چې جوړلې و ټوکړه. البته ډېر لږ ټوټه تیر سوی و. نو ویل خوراک پرېږدي او د خولې غوله ټوکي. صحابه کرام وویل یا رسول الله څه پېښه ده؟ ویل دغه پسه راته وایي حلال سوی او کباب سوی پسه. دغه پسه راته وایي چې زه په زهرو لړل سوی یم. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معجزه و. حلال سوی او کباب سوی پسه خبري ورته کوي او په حال یې خبروي چې ما مخوره زه په زهرو لړل سوی یم. بیا یې هغه شته راوغوښته ویل ولې دې دا کار وکړي؟ هغې ویل ما د ځان سره وویل که دغه سړی پاچا و خو موږ به ځینې فارغ سو او که نبي و الله جل جلاله به خبر کې. په اول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم و دغه ښځې ته عفو وکړه. خو بشر رضی الله تعالی عنہ د دغه زهرو په خوړلو شال سو او بیا څه موده وروسته بشر رضی الله تعالی عنہ د دغه زهرو د خوړلو په واسطه وفات سو. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ښځه د بشر رضی الله تعالی عنہ په قصاص کې ووژل او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم پاته ټول عمر دغه زهرو څخه تکلیف لیدي. همیشه به څه موده تر مابین دغه زهرو په سبب درد ورته پیښېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ویل ما زلت اجد من الاكل التي اكلت من الشاة يوم خيبر. یعنی همیشه د هغه خورو څخه
چې ما د خیبر په ورځ وخوړه درد حسوم. او بل هغه حدیث شریف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحلت په مریضی کې وفرمایل فهذا آوان انقطاع الابهر مني، یعنی دا هغه وخت دی چې زما ابهر قطع کیږي. ابهر هغه رګ یا شریان دی چې د زړه وینه پکښې تیریږي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه رګ د هغه زهرو د خوړلو په سبب پرې یا قطع سو چې په خیبر کې یې خوړلي وه. ډېر علماء کرام وایي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شهادت دی. دی علیه الصلاة والسلام دغه د خیبر د زهرو په واسطه شهید وفات سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لره ټول صفتونه پوره وه، حتی شهید هم دی. اوس نو د خیبر جنگ او غزا په کلی صورت سره پای ته ورسېده او په خیبر کې د مسلمانانو د شهیدانو شمیر 14 نفر دي رضی الله تعالی عنهم اجمعین، او د يهودو د وژل شوو کسانو شمیر 93 نفر دي. کوم وخت چې د خیبر ټول جنگ خلاص شو کګوري یو ډله سپاره را رهیدي چې دا د مسلمانانو هغه مهاجرین و چې حبشه ته تللی و او اوس بیرته راغله. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرو ابن امیہ الضمری رضی الله تعالی عنہ ورلېږلی و چې بیرته راسي. دوی هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر سره سم د حبشه څخه را رهي سو او مدینه منورې ته ورسېده. هلته ولید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې څخه د خیبر د فتح کولو د پاره تللی دي. نو دوی هم پسې ورهي سو چې د خیبر په فتح کولو کې ګډون وکړي. مګر خیبر ته پر داسې وخت ورسېده چې خیبر فتح شوی و. او اوس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولیده هغه علیه الصلاة والسلام ډېر په خوشاله سو او وی فرمایل والله ما ادري بأيهما اثر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر، یعنی والله زه نه پوهېږم چې په کوم شي خوشحالي وکم، آیا د خیبر په فتح سره که د جعفر رضی الله تعالی عنہ پر اتک سره. او تاسو ته معلومه ده چې د حبشه د مهاجرو مشر جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورور او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکازوی و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د غنیمتو څخه دي د حبشه او مهاجرو ته هم حصہ ورکول شي، ځکه دوی په دغه نیت خیبر ته راغله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جهاد کې ګډون او اشتراک وکړي. خو هغه خیبر فتح شوی و. د فدک د يهودو سره صلح. ورونو تاسو په هیږي چې په ټوله جزیره العرب کې يهود په څو ځایو کې اوسېده. په جزیره العرب کې د يهودو د استوګنې ځایونه 15 و چې په داسې ډول سره و. اول مدینه منوره چې هلته د يهودو هغه درې عمده قبیله د نورو عربو ترڅنګ اوسېدلې. دوهم خیبر چې دا د يهودو لوی او اساسي مرکز و او بیل يهودو بل څوک هلته نه و. دریم فدک چې دلته هم یوازې يهود اوسېده. څلورم وادي القرى چې دلته هم يهود اوسېده او یو څه لږ عرب هم ورسره و. پنځم تیما چې دلته هم خالص يهود اوسېده. په نور ټوله جزیره العرب کې یا بت پرستان اوسېده یا په ځینو ځایو کې نصارا اوسېده. نو د مدینه منورې څخه يهود وایستل شو، خیبر فتح شو. اوس د فدک نوبت دی. د خیبر تر فتح کېدو د مخه کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې څخه و خیبر ته ورسېدی، په دغه وخت کې محیصه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د فدک و يهودو ته ورولېږي چې اسلام ته دعوت کی. خو هغه دغه دعوت نه کوي قبول. او اوس چې الله جل جلاله خیبر فتح کوي، الله جل جلاله د فدک د يهودو په زړه کې بیر ور واچول. نو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي چې موږ هم داسې صلح در سره کوو لکه د خیبر يهودو چې در سره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صلح قبول کړ او فدک د مسلمانانو سو. يهود فقط د نوکرانو په شکل هلته اوسېږي. د وادي القرى فتح کېده. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر د فتح کولو څخه فارغ سو او فدک په خپل صلح قبول کړ، نو د وادي القرى پر طرف رهیسو
چې هلته هم يهود اوسېده او یو څه لږو عربو هم ژوند ورسره کاوه. د وادي القرا يهودو د جنگ د پاره پوره آمادګي او تیاری نیولې و. د مسلمانانو لشکر لا هلته نه و اړولې چې د يهودو د طرفه د غشي وشتل شروع شو، چې په دغه غشي وشتلو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو مریی چې مدعم نومېدی په غشي وشتل شو او ووجل شو. صحابه کرام وویل دته د جنت مبارکي وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هیڅ کله داسې نه ده. زما دي قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی. هغه کالی چې د خیبر په ورځ د غنیمتو څخه واخیستی او د تقسیم یا ویشلو د پاره نه راوړي، هغه به پر د باندې اور بلوي. خلکو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قول واورېدی، نو یو سړي ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د چوټي یو یا دوه تسمې راوړي چې دا یې هم د مخ تر ویشلو د غنیمت څخه اخیستي وي، او اوس یې د اور د بیرې څخه ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورتسلیم کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل د چوټي یو یا دوه تسمې د اور، یعنی هر هغه څوک چې د غنیمت هر شی تر تقسیم د مخه واخلي، هغه شی به د پاره د اور څخه جوړ سي او عذاب پر کول کیږي. مجاهدین ورونو شمو متوجه سي، هر هغه شی چې د دشمن څخه په غنیمت اخیستل کیږي هغه باید خپل امیر ته تسلیم سي او امیر یې باید په شرعي طریقه پر مجاهدینو وویشي. کدا سي ونسي هغه شی به د قیامت په ورځ د هغه اخیستونکو د پاره د اور سي او د تبع عذاب پور کول کیږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب د جنگ د پاره تیار او آماده کړل. د لشکر عمومي بیرغ و سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ ته ورکړ، یو بیرغ و حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنہ ته ورکړ، یو بیرغ و سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنہ ته ورکړ، او یو بیرغ و عباده ابن بشر رضی الله تعالی عنہ ته ورکړ. بیا یې د وادي القرا يهود و اسلام سره دعوت کړ، خو هغه اسلام نه قبلاوه، بلکې د هغه د طرفه یو پهلوان د مبارزې لپاره راووتی، ودته زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ وروتی او يهودي ووجي. بیا د يهودو بل پهلوان راووتی، دا هم زبیر رضی الله تعالی عنہ ووجي. د يهودو د طرفه بل پهلوان راووتی، د هغه د مبارزې لپاره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وروتی او يهودي ووجي. ترڅو چې د يهودو د طرفه په دغه مبارزه کې 11 نفر پهلوانان ووجل شو، او د هر پهلوان تر وجلو وروسته به مسلمانانو يهود و اسلام ته دعوت ول، او هغه به د اسلام د قبلولو څخه انکار کاوه. په دغه ورځ مسلمانانو خپل منځونه پر وخت او په جماعت کول. هر وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم المنز ادا کړي، بیا د يهود و اسلام الله او رسول الله ته دعوت کړ، او د هغو تر انکار وروسته به بیا جنگ شروع شو. په دغه ورځ تر ماښامه پورې جنگ وشو. په دا سبا سهار تر مانځه وروسته بیا جنگ شروع شو، خو د لمر د راختلو سره يهود تسلیم شو او وادي القرا په جنگ سره فتح شو. الله جل جلاله مسلمانانو ته د دوی ډیر مالونه او سامانونه په غنیمت ورکړل. د تیما د يهودو سره پر جزیه صلح. تیما چې د يهودو بل منطقه و، کوم وخت چې د هغه ځای و يهودو ته د خیبر د فتح کېدو خبر ورسېدی، او بیا یې د فدک د يهودو اخبار واورید، او بیا د وادي القرا د يهودو په تسلیمېدو خبر شو. یوازې دا نه چې د مسلمانانو پر ضد هیڅ مقاومت ونه کړي، بلکې په خپل دوی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږي چې موږ نه جنگ غواړو نه صلح، بلکې مسلمانانو ته جزیه ورکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دوی دغه غوښتنه قبول کړه او پر جزیه فیصله ورسره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته یو د امان لیک ورلیکي چې دغه لیک نوشته کوونکی خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنہ، او لیک داس لیکل شوی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه و بنی عادیان ته لیک دی چې د دوی ساتنه د مسلمانانو پر ذمہ ده، او دوی به مسلمانانو ته جزیه ورکوي. پر دوی نه تجاوز کیږي او نه د خپل ځای څخه ایستل کیږي. شپه د راحت ده او ورځ د کار کولو ده.
د جزیرة العرب څخه د یهودو استل. د یهودو ټوله منطقه فتح شوه او یهود بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت او زمانه کې په جزیرة العرب کې پاتې و. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت په دوره کې هم یهود موجود و. څو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خلافت په وختو کې یو مسلمان سړی په خیبر کې د یهودو د طرفه ووژل شو. ورونو ودغه کیسه ته شمو متوجه سي چې د یو مسلمان سړي ویني د هغه وخت حاکمانو او آمرانو ته څونه اهمیت درلودي. د یو سړي د وژلو په سبب وکفارو ته څونه جزا ورکول کېده او د نن ورځې د حاکمانو او آمرانو د حالاتو سره مقایسه کړئ. دغه د عدل ترازو او حکم به تاسو ته پرېږدم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه باره کې تحقیقات شروع کړل خو يهود هیڅ حال نه ورته وایي او نه اقرار کوي. یو مسلمان نفر په خیبر کې د يهودو د طرفه وژل شوی دی خو يهود حال نه وایي چې چا وژلی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل که قاتل پلاس را نه کوي تاسو ټوله فرار کوم. خو يهود پر دغه ټینګ او قاتل نه ورشاو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ټول يهود فرار کړ. د خیبر يهود، د فدک يهود، د وادي القرى يهود د یو مسلمان سړي د وژلو په سبب ټول فرار کړ سو. بالکل د جزیرة العرب څخه وېستل سو. په ټوله جزیره کې نور يهود نسو پاته بیل د تیما د يهودو څخه. دا ولې پاته سو؟ ځکه د تیما يهود په جزیه اوسېدل. مال او ملک د دوی وو او دوی مسلمانانو ته جزیه ورکول او د هغه نورو يهودو سره اول جنگ وسو او بیا په صلح پاتې سو. د هیڅ ځمکه او جایداد مالکان نه و، فقط نوکران او خدمتګاران و او د هغو اختیار د مسلمانانو په لاس و. هر وخت چې به استل کولای شوی مګر د جزیه يهودو ته امان و. نو ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه نور يهود ټول وشړل او یوازې د تیما يهود په جزیرة العرب کې پاتې شو. دا د جزیرة العرب څخه د يهودو د استلو سر او سبب. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د يهودو ټوله منطقه فتح کړه نو د يهودو د منطقو څخه بیرته د مدینه منورې پر طرف رهي شو. کګوري پلار کې د غطفان قبیله هغه چې عیینه ابن حسن یې رئیس و ولاړه ده. د دوی لا تر اوسه مسلمانانو ته امید شته او غواړي چې پر مسلمانانو حمله وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې عیینه اوس هم موږ نه پریږدي او لا راپسې دي. نو لشکر امر کوي چې د عیینه پر طرف درځي. د مسلمانانو لشکر د عیینه پر طرف ورهیس. د الله جل جلاله کارونه دي. عیینه چې ولید چې مسلمانانو د پر طرف حرکت ورشروع کړي پزړه کې بیر ورولويده او په چشته شروع وکړه. ځکه دای په هدي چې د مسلمانانو دغه کوچنی لشکر په خیبر کې پر لزر نفرو غالب شو. حال دا چې هغه هم په قلاو کې و. نو عیینه د ځان لپاره فرار تر قرار بهتر ولیدي او د لشکر سره وتښتېدی. دا هم هغه الهي نصرت دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وعده سوی و. د خیبر د فتح حالات د مکه مکرمه قریش ته څنګه ورسېده؟ ورونو اوس به هغه حالات درته بیان سي چې د مکه مکرمه مشرکان د خیبر په فتح څنګه خبر سو. یو نفر چې نوم یې حجاج او مشرک و د خیبر د فتح په وخت کې د دغه منطقه په شاوخوا کې کوم وخت چې د خیبر د فتح کېدو واورېده او د اسلام کامیابی ورښکاره شوه نو یې د اسلام سره علاقه پیدا شوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی مسلمان شو. خو په دغه وخت کې د مکه مکرمه د تلو اراده و. نو یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله په مکه مکرمه کې زما ډیر مالونه د خلکو سره سته غواړم چې ولاړ سم او هغه خپل مالونه راټول کړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ولاړ سه او خپل مالونه دې د خلکو څخه واخله. حجاج ویل بیل درواغ ویلو مالونه نسم راټولولای.
ویل وای نو دغه حجاج اول هغه نفر دی چې د خیبر د منطقې څخه مکه مکرمه ته ځي او قریش هم د خبرو په انتظار دي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته په خیبر کې څه پیښ شوی وي ځکه د دوی خیال نه بلکې یقین وو چې يهود پر مسلمانانو غالب کیږي ځکه يهود لزر د جنگ نفر لري او بیا په قلاو کې دي نو څوک پر غالب کېدلای شي خیر حجاج رئیسو او مکه مکرمه ته ورسېدی او هلته خلق پر راټول شو ویل ها ژر وایه څه خبر دی راوړی دی حجاج ویل محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لشکره سره ماته وخوړ او دای بندي ونیول شو ژر د چتاسه ته بیراولي قریش ډېر خوشاله شو مهمانی او مبارکي شروع شوه عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا دلته ولاړو او د حجاج خبرې واورېدې د ډېر خوابدي څخه غزار او بهوش زړه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وو چې څنګه هغه بندي نیول کیږي نو غزار خلکو چې راپورته کوي د تلو نو خلکو واخستي او خپل کور ته ورسو حجاج و قریش ته ویل د دغه زیری په مقابل کې هغه زما مالونه چې ستاسو سره دي هغه راکړي ځکه د حجاج مالونه د تجارو او نور خلکو سره پاشلي وو ویل مالونه مې راکړي چې ولاړسم په خیبر کې بندي مسلمانان رانیسم او بیا یې په عربو کې خرڅ کړم قریش ویل هو د دغه زیری په مقابل کې په هر څه ارزه حجاج وایي زما ټول مالونه یې په درو ورځو کې راټول کړ زما خیال نه و چې په میاشت سره یو ځای کم مګر د هغه زیری په بدل کې زما مالونه په درې ورځې راټول شو او په دغه درو ورځو کې عباس رضی الله تعالی عنه تعلیم الاسلام شدید مریض دی ډېر شدیده مریضي ورته پیښ شوه تر داسې اندازې چې د ولاړو نه دی او ډېر غمجن دی اوس غواړي چې دغه خبر ښه تاکید وکړي نو ویل تاسو بیا دغه حجاج را تراولي حجاج ورغلی او عباس رضی الله تعالی عنه ورته وایي ته یو ور بیا قصه په ښه تفصیل سره راته وکړه حجاج ویل دغه ناس نفر د باندې وباس نفر ویستل شو حجاج ویل یا عباس والله محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خیر دی يهودو ته ماته ورکړه او د هغو قلاوی فتح کړه او د يهودو د پاچا لور یې په نکاح کړه ټول قصه په تفصیل سره ورته وکړه د عباس رضی الله تعالی عنه مریضي ورکسوه یو دم جوړ شو ځکه د فکر مریضي و د پخوا په شان جوړ روغ سړی شو غواړي چې د باندې وروزي مګر حجاج ورته ویل یا عباس خواهش کوم د باندې موزه قریش اوس ما مالونه راټولوي کوم وخت چې دیولې د چې زه د مکه مکرمه څخه ولاړم بیا وروزه او قریش خبر ک عباس رضی الله تعالی عنه ویل دا دي حق دی فقط درې ورځې انتظار درته کوم او بیا قریش خبروم حجاج ویل صحیح ده حجاج خپل مالونه په درو ورځو کې سره راټول کړ او بیرته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی پس له درو ورځو څخه عباس رضی الله تعالی عنه هغه خپل شکالي واغسته ځان یې ښه پاک او خوشبويه کړ او قریش ته ورووتی په دغه پاک او سپېڅلي شکل پر کعبه شریفه طواف کوي د خیبر واقعي خبر لا تر اوسه مکه مکرمه ته نه دی را رسیدلی بل حجاج څخه تر اوسه بل څوک نه دی راغلی قریش په خپل خوشحالي کې دي اوس چې عباس په دغه پیشن او شل باز کې ولیدي ول یا عباس دا د مصیبت سره مقابله ده یعنی د غم په وخت کې داسې ځان تیارول دا خپل ځان ته دلاساینه او تسلا ورکوي عباس رضی الله تعالی عنه وویل یا والله قریش ول نو د درې ورځې چیرې وي عباس رضی الله تعالی عنه ویل حجاج تاسو خطا استلاس اصلا قصه داسې او داسې ده د قریش وزرته نه لويږي نو انتظار کوي چې څوک راسي پس له 15 ورځې هغه واقعي خبرونه را ورسېده او قریش ورختا شو
پوه شوه چې اسلام ورځ په ورځ کامیابه کیږي او د اسلام دین لوړیږي. دا د خیبر قصه وه. و مدینې منورې ته د بیرته تګ په وخت کې دغه یوه کوچنۍ واقعه پیښه شوه چې اوس به درته بیان کوم. هغه داسې کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان بیرته مدینې منورې ته تله، پر لار یې ټوله شپه تګ وکړي او د شپې په اخره کې د لارې په یوه حصه کې بیده شو. تر بیدېدو د مخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و بلال رضی الله تعالی عنه ته وویل: یا بلال، ته بیداره اوسه چې د سهار لمانځه ته مراویش کې. بلال رضی الله تعالی عنه وویل: ښه دی یا رسول الله. بلال رضی الله تعالی عنه ناست دی او خپل اوښته یې تکیه کړې ده. د الله جل جلاله کارونه دي. د بلال رضی الله تعالی عنه هم په ناست سترګې پټې سوې او بیده سو. د لمر تر راختلو پورې هیڅوک نسو راویښ، څو د لمر حرارت راویښ کړه. او اول هغه څوک چې راویښ سو هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. نو ویل: یا بلال، څه درته پیښه سوه؟ بلال رضی الله تعالی عنه ویل: یا رسول الله، هغه راته پیښه سوه چې تا ته پیښه سوې وه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو سره د دغه شیلې څخه ووتی او لږ مخته ولاړی او هلته په خلقو د سهار لمونځ ادا کړ. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیرته مدینه منورې ته کامیاب او فاتح ورسېدی. محترم ورونو، څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مثلث د دوو قوي اضلاعو د ماتولو څخه فارغ شو، اوس د درېیمې ضلعې د ماتولو وخت را ورسېدی. لکه د مخه چې مو درته وویل، د اسلام او مسلمانانو عمده دشمنان درې ډلې وه. اول قریش، دوهم یهود، درېیم هغه اعراب چې په نجد او شاوخوا کې اوسېده. د هغه دوو عمده دشمنانو لکه قریش او یهود د ماتولو او د بین وړلو حالات خو په تفصیل سره درته بیان سو. مګر هغه په زړه سخت صحرایي او قبیلوي اعراب تر اوسه پورې څه وخت تر مابین د چور او چپاول حمله کوي. څرنګه چې دغه صحرایي اعراب په یو شهر یا منطقه کې نه سره یو ځای په کشتو او قلاو پورې نه وتړلي، نو پر دوی پوره تسلط او سیطره راوستل او د دوی د شر څخه په پوره ډول ځان ساتل نسبت و اهل مکه او اهل خیبر ته ډیر سخت او مشکل و. نو ځکه بیل دې څخه چې پر دوی تعذیبي او بیرون کې حمله وسی بل چاره نه و، او مسلمانانو هم پر اعرابو دغه تعذیبي حمله په پرله پسې شکل کوله، چې دا حمله ډیری او په تکرار سره سوي دي، چې اوس به زه یو څه دلته بیان کوم. البته د ترتیب مراعات پکښ نشته. لکه څنګه چې مخکې مو درته وویل، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهغه قبیلو یا اعراب ته جزا ورکول کوم چې د مسلمانانو پر ضد یې د خندق په غزا کې ګډون او اشتراک کړی یا یې د مسلمانانو سره دښمنی کړی وي یا یې کوله. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودغه قبیلو ته د مجاهدینو ډلې یو په بل پسې ورلېږلې، چې دغه ډلو یا سریو څخه یو هم د تربه سریه ده. اول د هجرت په اوم کال کې د شعبان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو دیرش نفریزه ټولي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ د حوازن و قبیلو ته ورولېږي، چې حوازن هم د هغه قبیلو څخه ده چې د خندق په جنگ کې د مسلمانانو پر ضد اشتراک کړی. دغه سریه به د شپې تک کاوه او د ورځې به پټېده، خو پر دغه سربېره د حوازن و قبیلې ته د مسلمانانو د ورتګ خبر ورسېدی او د خپل منطقې څخه وتښتېد. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دوی وکورو ته ورغلی، خو هلته هیڅوک نه و. نو بیرته د مدینه منورې و طرف ته رهیسو. مسلمانان د بیرته راګرځېدو په وخت کې د خثعم د قبیلې پر یوه ډله پیښ.
نو یو د مسلمانانو او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وویل کدی خوشوي پر دغه ډله به حمله وکړو مګر عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل یا هیڅ کله داسې نه کوم ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خثعم پر قبیله د حمله امر نه دی راته کړی فقط حوازن راته ویلي دي سره د دې چې مسلمانانو د خثعم پر خلقو حمله کولای شوی چې دا هم کفار و مګر یا په مسلمانانو کې پوره اطاعت او پوره انضباط موجود و کوم څوک چې ورته ویل سوی و هغه په کار و نه غوښته چې د امیر تر امر تجاوز وکړي د مسلمانانو مقصد د ځایو نیول یا د غنیمتو جمع کول نه و بلکې هر هغه مصلحت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لدی او دوی د هغه د پاره لېږل اصحاب کرامو هغه امر په پوره اطاعت او کامل انضباط سره عملي کاوه دوهم همدارنګه د هجرت د اوم کال د شعبان په میاشت کې یو بل سریه د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ و بني فزاره او بني کلاب ته ولېږل شو چې دغه قبیلو هم د خندق په جنگ کې ګډون او اشتراک کړی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وکولای شوی چې پر هغه حمله وکړي هم یې مشرکان ووجل هم یې بندیان ځنی ونیول هم یې غنیمتونه ځنی راوړل دریم دغه رنګ په دغه میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بل سریه د فدک و منطقه ته ولېږل ورونو تاسو دغه پرلپسې جهاد ته وګورئ مسلمانان هیڅ کله پر راحت او آرام نه کښېنستل بلکې د کلمت الله د لوړوالي لپاره همیشه ستړي او ستومانه په وږي نس په سفر او جهاد کې و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د شعبان په میاشت کې یو 10 نفریزه سریه د فدک و منطقه ته ولېږل چې و بني مره ته جزا ورکړي بني مره د غطفان د قبیلو څخه دي په نسب کې سره نږدې دي او د بني مره رئیس حارث ابن عوف حارث ابن عوف هغه څوک دی چې د خیبر په غزا کې عیینه د مسلمانانو د جنگ څخه منع کاوه ځکه اوس عقل وسرته ورغلی وو او احتیاط کاوه مګر بیا هم دی او د قبیله هغه څوک و چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد ګډون کړی وو نو خامخا باید جزا ورکول شي د همدغه مقصد د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ د 10 نفرو اصحاب کرام سره ولېږي چې و بني مره ته جزا ورکړي مگر څنګه چې د قبیلو ډېر احتیاط کاوه او همیشه به پلارو کې کمین نیوي او پټ بوه ځکه دوی هم د مسلمانانو د حملو څخه بیریده نو دغه د کمین نفر وکولای شوی چې د مسلمانانو ډله د مخ تر دې چې و بني مره ته ورسیږي محاصره کړي مسلمانان محاصره شول او د دوی په مابین کې جنگ شروع شو ترڅو چې د مسلمانانو سره ورسره ټول غش خلاص او د کفارو د طرفه غشي پر اوریده مسلمانان یو په بل پسې شهیدېده بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ د زمری غوندي جنگ وکړي خو په آخر کې دی رضی الله تعالی عنہ هم زخمی شو څنګه چې د ملګری مسلمانان ټول شهیدان شوی و او د یوازې د شپې تر تاریکی پورې جنگ وکړي نو په شپه کې د فدک کلی ته ورغلی په فدک کې يهود اوسېده دغه يهود او مسلمانانو په مابین کې هغه صلح و چې د مخه بیان درته وس نو بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ و دوی ته ورغلی او هغه هم ځای ورکړي بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ دغه سریه امیر په دغه طریقه سره د مرګ خلاص دغه د مسلمانانو شهادت بیا په کفارو کې جرأت پیدا کړ او اعراب بویل په والله کېدلای چې دا خلق مات سي او شکست وخوري کفارو چې د مسلمانانو پر لپسې کامیابی لیدلې خاصتا چې په خیبر کې د دوی کامیابی ولیده نو یې دا فکر کاوه چې د مسلمانانو قوم هیڅ ماته نخوري او اوس چې دغه غمجنه او زړه دردونکې حمله پر مسلمانانو وسوه
او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه 10 نفر پکې شهیدان شول. نو بیا د کفارو د قبیلو امید پیدا شو او بیا یې په سر او دماغ کې د مدینې منورې د حمله خیالونه ورګرځېدل. څلورم، دغه کال د روژې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو سریه چې شمیر یې 110 نفر وو د غالب اللیثی رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ د بنی عوایل او بنی ثعلبه و قبیلو ته د جزا ورکولو د پاره ولېږل. د غالب اللیثی رضی الله تعالی عنہ سریه وکولای سوای چې وکفارو ته جزا ورکړي او مدینه منورې ته بندیان او حیوانات په غنیمت ځنې راوړي. څرنګه چې غالب رضی الله تعالی عنہ ډېر احتیاط کاوه، خاصتا پس له هغه واقعې څخه چې وبشیر ابن سعد او د ملګرو ته په تیره میاشت کې پیښ شو او 10 نفر مسلمانان پکې شهیدان شول. نو یې تر خپل ټولۍ تر ورتګ د مخه و هر ځای ته د معلوماتو د پاره نفر لېږل چې دغه معلوماتو د پاره یو وار په خپل غالب رضی الله تعالی عنہ د بنی عوایل د قبیله و شاوخواته ورغلی. څرنګه چې بنی عوایل هم د مسلمانانو د حمله څخه په بیره کې و او احتیاط وکاوه، نو همیشه به په لارو کې د معلوماتو د پاره نفر کښینول. غالب رضی الله تعالی عنہ وای د ماښام وخت وو او تاریکا شروع کېده. په دغه وخت کې د معلوماتو د پاره یوې غونډۍ ته وختم چې شاوخوا وګورم او لوړ پر غونډۍ می څنګه واچاوه. ومې لیده چې بنی عوایل هم د مدینې منورې د حملې د پاره ځانونه تیاروي. زه پر دغه غونډۍ وم چې د دوی پیردار راته متوجه شو، خو د تاریکې په سبب دا فرق نسی کولای چې دغه سیاهي یا شکل د انسان دی که د بل شي. مګر پیردار چې ولیدلم و خپل ښځې ته وویل، غالب رضی الله تعالی عنہ وای زه د دوی خبرې اورم چې پیردار و خپل ښځې ته وای ښځې دغه سیاهي پر دغه غونډۍ پرون نه وه. نو شرح ته متوجه شو، خو زه هیڅ حرکت نه کوم ځکه که حرکت وکم پوهیږي چې انسان دی او پوه بسي چې موږ د دوی د حملې د پاره راغلی یو. نو زه به حرکت ناست یم او دوی بیا دغه سیاهي څخه په شک کې دی. نو یې خپل ښځې ته وویل هغه زما لیندۍ او 2 غشي راک. ما د ځان سره وویل ولا حول ولا قوة الا بالله. اوس پوهېږم چې دغه نفر مې ولي او زه بیا په دې سبب حرکت نسم کولای چې زموږ په حال به خبر سي. نو یې غشي واخیستی او زه په وویشتم. غشي زما پر اوږه وموښتي او زه پر هغه خپل ځای یم، هیڅ حرکت نه کوم، صبر او تحمل کوم. سړي و خپلې ښځې ته وویل والله وارې مې نه دی خطا سوی، مګر ته دغه بل غشي هم راک. سبحان الله، دغه بل غشي هم واخیستی او زه په وویشتم. دا مې هم پر اوږه وموښتي او زه حرکت نه کوم. سړي ویل که چیرې ژوندی شی وای شورېدلی به وای. زه پر دغه خپل ځای لکه میخ ثابت ورته ناستم. څو ښه توره تاریکه سوه. نو خپلو ملګرو ته ورغلم او ورته ومې ویل خلق زموږ په راتګ نه دي خبر. نو مو حمله پر وکړه. غالب اللیثی رضی الله تعالی عنہ هم د هغه خپل زخم سره په دغه جنگ او حمله کې اشتراک وکړ، ځکه زخم یې ډیر شدید نو. غالب رضی الله تعالی عنہ په دغه حمله کې خپل افراد امر کړ چې هر 2 نفر به یو ځای سره ځي، جلا کېږي به نه. بیا داسې نه وي چې یو نفر راسي او وایي په هغه خپل ملګري نه یم خبر. دا امر په دې سبب و چې دغه حمله پر یوه پوره او کامله قبیله وه او د شپې په تاریکه کې وه. نو پر دې بیرېدی چې نفر یې ورک نسي. نو یې حمله شروع کړه او په خپل مقصد کې کامیاب شو. دغه قبیلې څخه یې ښه پوره غنیمتونه راوړه. مګر دلته یوه کوچنۍ واقعه پیښه شوه. هغه دا چې د بني عوایل د قبیلې څخه یو نفر چې مرداس ابن نهیک نومېدی په اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ پسخندونه وهل
اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بد ویل. د اسامه رضی الله تعالی عنہ د طاقت ووته او پر دغه سړي حمله وکړه. سړي ځنی وځغسته، اسامه بیرته راوګرځېد. سړی بیا پسې راغلی، بیا هم اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بد الفاظ وایي. اسامه بیا مجبور شو، پر سړي حمله وکړه، پسې ځغلی. څرنګه چې دغه ټولي امیر امر کړی و چې دوه نفره به سره یو ځای وي، نو د اسامه رضی الله تعالی عنہ ملګری یو انصاری و. دغه انصاری و اسامه ته وویل: یا اسامه پرېږده، درځه چې ځینې ځو. اسامه ویل: دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بد وایي؟ هیڅکله یې نه پرېږدم. هغه کافر ځغلي او بد وایي او اسامه پسې ځغلي. څو اسامه پسې ورورسېدی. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې واورو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.